بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګو اوسیدونکي او د کابل کندهار لوی لارې موټر چلوونکي د دې سړک رغېدو ته خوښ دي او وایي چې په اساسي ډول رغول شوی دی، خو زیاتوي چې په دې لار د زیات بیروبار له امله د ترافیکي پیښو کچه لوړه شوې. دوی له حکومت څخه غواړي چې د یادې لویې لارې د دوهم لاین رغنیزې چارې ګړندۍ کړي. د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین وایي میدان ښار بازار ته څیرمه وحدت مینه کې دوی هغه نمرې ونړولې چې د جعلي اسنادو له لارې په غصب شوې ځمکه په غیر قانوني ډول جوړې شوې وې. مسؤلین زیاتوي له دې وروسته هر ډول غیر قانوني او د پلان خلاف ودانۍ په جدي ډول څارل کیږي او مخه به یې ونیول شي. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاست مسؤلین وایي محتسبینو یې د دغه ولایت سیدآباد ولسوالۍ په شنیز دره کې یوه میرمن له 4 کلن کورني تاوتریخوالي څخه ژغورلې ده. مسؤلین وایي یاده میرمن 4 کاله د خپلو خسرخیلو له لورې له کورني تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ وه، خو د محتسبینو له لورې د اسلامي عدالت او ټولنیز انصاف په رڼا کې له دې ناوړه حالت څخه وژغورل شوه. د کورنیو چارو د وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په مشرۍ د وزارت امنیتي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د خلکو د فردي او ټولنیز امنیت او د ټینګښت لپاره باید لا زیاتې هڅې وشي او د پولیسو ځواکونه باید د خلکو د رښتینیو خدمتګارانو په توګه شپه او ورځ کوښښ وکړي ترڅو د ولس اعتماد لا پسې زیات شي. په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو سربیره په کورنیو چارو وزارت کې د خلکو د ستونزو په هوارولو هم خبرې شوې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند ویلي چې د افغانستان اسلامي امارات پراختیایي تګلاره یعنی ملي ستراتیژي د شرعي احکامو، علمي معیارونو او د هیواد عیني شرایطو ته په پام له خپلو داخلي ظرفیتونو څخه په ګټې اخیستنې تدوین شوې ده. ملا عبدالغني برادر اخوند دغه څرګندونې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د افغانستان د پراختیایي تګلارې د تطبیقي چارو د پیل په مراسمو کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې دغه پراختیایي تګلاره د هیواد د ملي پراختیا لپاره اساسي موخې او لومړیتوبونه په ګوته کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په ساعت کې له 50 څخه تر 15 کیلومتره په سرعت له دوړو سره مل بادونو اټکل کړی دی. دغه اټکل سبا چهارشنبه د هیواد په لویدیځو ولایتونو کې شوی دی.